په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوي د ځمکې د نړیوالې ورځې په پار یوه خبرپاڼه خپره کړې او خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې کرنه د خوړو خوندیتوب او کلیوالي اقتصاد په جدي توګه ګواښي. نوموړې خبرپاڼه چې سه شنبه د غوایي پر 2 خپره شوه د ژوند او معیشت لپاره د یوې حیاتي سرچینې په توګه د ځمکې پر اهمیت ټینګار کوي او په افغانستان کې له اقلیمي ننګونو سره د مبارزې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د نوموړې ټولنې پلاوي دا هم ډیره کړې د ځمکې ورځ د دې یادونه کوي چې ځمکه د ژوند او معیشت لپاره څومره حیاتي ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون کرنه د خوړو خوندیتوب او کلیوالي اقتصاد ګواښي. دا ټولنه ډیروي چې د نوښتګرو او اقلیم ضد پروګرامونو له لارې به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو او د هغې د چاپیریال پروګرام UNEP د راپور له مخې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړۍ یو له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه دی او د اقلیم له ګواښونو څخه په اغیزمنو هیوادونو کې 6م ځای لري. پرله پسې وچکالۍ، د تودوخې لوړوالی، د باران کموالی او د سختو موسمي پیښو لکه سیلابونو او ځمکو ښویدنې کرنه او د کلیوالي ژوند په سختۍ سره اغیزمن کړی دی چې د افغانستان شاوخوا 70% نفوس پرې تکیه کوي.